فراموش نکنید در برنامه امروزی هم گزارشات لایف خواهد داشتیم. تازه های داخل شهر کابل را بر شما ارائه خواهد کرد. عیسی محمد قلمیار از طریق خط لایویو با ما وصل هستند، با اونا هم کلام میشیم. عیسی جان سلام، خسته نباشی، صبحت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. اسف جان تاسې او ټولو همکارانو ته مینه او سلامونه او سهار مو نیکمرغه. تمه دا لرم چې یو له خوشحالۍ او نیکمرغۍ ډک سهار به مو پیل کړی وي. زه د ښار یو بیروبار سیمې ته راوتلی یم چې سبا له خیره روژه به بلل کېږي. نو د دې لپاره یو ښه زیری لرو، هغه دا چې د اطلاعات و کلتور وزارت لخوا څخه د روژې مبارکې د احترام په موخه باندې د قرآن کریم او کتاب نندارتون په لاره اچول سوی ده چې دغه نندارتون دپاره موږ راغلي غواړو چې نن تاسو سره معلومات شریک کړو. خیلی خوب، گزارش خوبی خواهد بود. فکر کنم در اما قسمتی که دی افغانان از سر زیرزمینی هم مشهور است، یک جای بسیار دیدنی است. اوجه ایستاده هستی و روز هم اعضای ما مصروف کار هستند. ببینید که گزارش امروز ما از چی خواهد بود. سوژه را انتخاب کردی، خیلی سوژه عالی است. میشنویم گزارشتانه. حتما دوستانو تاسو ته مینه او سلامونه. څنګه چې مو خپل همکار ته وویله چې سبا له خیره سره روژه ده، نو د روژې د احترام په موخه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا څخه د قرآن کریم او کتاب یو غټ نندارتون په لاره اچول سوی ده چې غواړو موږ دغلته مسؤلینو سره هم خبرې وکړو او د دې ترڅنګ معلومات تاسې ته هم درکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. سپېڅلی رب دی په مبارکه روژه کې موږ او تاسې ټولو مسلمانانو ته د خپل سپېڅلي کتاب د حفظ ویلو او د هغه د خوندي ساتلو توان و توفیق راکړي، ځکه ډېرې او مبارکه میاشت سبا له خیره سره پر جانان افغانستان او ګڼو نورو اسلامي هیوادونو باندې داخلیږي چې دا سپېڅلی کتاب که موږ تاسو د همیشه ترڅنګ خاص په روژه کې عبادت یې وکړو، تلاوت یې وکړو، نو ډېر به ښه وي. ورځو دغسې خبرې کوله دوستانو سره چې که څه هم ډېر سهار وختي دی، خو موږ غواړو چې څوک دوستان پیدا کړو او دغلته خبرې ورسره وکړو. موږ سره یو قاري صاحب ولاړ ده، دوی سره خبرې اترې کړو. قاري صاحب صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. جور بخیر. خوب خواستید انشالله. شکر است. صبح زیبایتان بخیر باشه. جور خواستید انشالله. الحمدلله. زندگی بخیر میگذره. بخیر باشید. برای دوستا کمی خودت معرفی کنین دیگه، امیال به طور زنده دوستا ما و شما رو میبینن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد یحیی سلاس، مسئول ناشران کتابفروشان خصوصی ریاست انتشارات بیاتی وزارت اطلاعات فرهنگ. ماشاءالله. هدف همین نمایشگاه برای دوستا ما هم یک کمی گفتم، ولی خودتانم هدف همین نمایشگاه کتاب امروز دیگه ارائه کنیم. اول سلام تقدیم میکنم برای شما و برای تمام بینندگانی که ما را از طریق رادیو تلویزیون ملی میبینن، صدای ما را میشنون. نمایشگاهی که امروز شما تشریف آوردین از طرف ریاست انتشارات کتب بیاتی وزارت اطلاعات فرهنگ و مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نمایشگاه قرآن کریم و کتاب به اجلال برگزار شده است. کدام کتاب‌ها یعنی آورده و دیگه چند روز ادامه خواهد داشته باشه؟ در کل خود تمام کتاب‌هایی که در انتشارات و کتاب فروش‌هایی که بوده، یعنی گفته میتونیم که هزارهای نوع کتاب به اصطلاح به این نمایشگاه آورده شده از طرف ناشرا و کتاب فروش‌ها. خب موضوع برنامه به اصطلاح اما گپ خاصی که ما داریم با مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان از برنامه قرآن کریم و مسائل و موضوعات دینی و به اصطلاح مرتبط به ماه مبارک رمضان بیشتر. هدف ما از کتاب‌ها بوده که یعنی شاید کتاب‌های دینی به خاطر ماه مبارک رمضان زیاد می باشه. بله بله. چند روز ادامه خواهد پیدا کنه؟ این نمایشگاه برای مدت 5 روز بود که ما تقریبا امروز در روز چهارمش قرار داریم. 2 روز در پارک زرنگار بود و امروز روز دوم است که سر زیرزمینی است. روزهای دیگه هم مانده دیگه.
یک روز دیگه هم باقی یک مانده. روز. بله. اگر ماه مبارک رمضان پردا بخیر شد باز دم رمضان هم یک روز وقت داشته باشه. یک روز است. بله. مردم علاقه داره نداره مردم میاد، چرا که امیال خدا رو شکر سرتاسری کشور امنیت شده دیگه، مشکل نیست دیگه. خوب است الحمدلله. ناشرا و کتابفروشای ما رضایت دارن از وضعیت حالاتی که هست موجود. مردم هم خیر با شوق و علاقه مراجعه میکنن و نمایشگاه کتاب میکنن. قاری صاحب کتابخانه بیهقی که یاد میشه یا ریاستی که هست، درباره زی برای دوستا کمی معلومات بده که با آمدن امارت اسلامی چی کارا دیگه کردن؟ ریاست انتشارات بیهقی بعد از پیروزی امارت اسلامی الحمدلله برای اولین بار قرآن کریم است که میبینیم با به اصطلاح خطاطای افغانی ما از چاپ افغانی است و از طرف ریاست انتشارات کتب بیهقی به چاپ رسیده. یعنی قرآن کریم را شما در تصویر میبینیم. قرآن کریم است که از طرف ریاست انتشارات بیهقی وزارت اطلاعات فرهنگ به چاپ رسیده و همچنان کتاب‌های رمده ها این کتابی هم است که چاپ شده و هنوز هم زیر چاپ است الحمدلله. ماشاءالله. کار کلان تر ټولو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي نظام په راتګ سره زموږ هغه ریاست چې په تیر 20 کاله کې ورته هیڅ کار نه و سوی، اله اوس فرصت دا پیدا سو چې هغه ریاست او هغه اداره هم پر کار اله له 2 کاله نه څه پاس اوس زموږ لیکوالان یا نویسندگان چې ورته وایي هغه په دې باندې وتوانېدلو چې هغوی قرآن عظیم الشان ولیکي او د دې خپل ټولنې ته وړاندې کړي. ماشاءالله کتاب‌های زیاد است. کتاب‌هایی است که جدید به چاپ رسیده. بله. کتاب‌های عناوین مختلف است. شما در تصویر مشاهده می‌کنید و دیگه تقریبا یک 20 کتاب دیگه هم زیر چاپ است. کار صاحب تو شده در این روزا، چرا که کتی همین جنگ باشه وطن هم تو وضعیتش خراب باشه باز مردم شوق مطالعه کمش می باشه. امیال جوانا یک فرصت خوب برش داده شده که امیال امنیت از دیگه مردم مطالعه دوست داشته. طبعا خب آرامی و امنیت و آرامش دیگه بزرگترین نعمت الله است. بشک. و مردم هم بسیار با شوق و علاقه به نمایشگاه میان کتاب را مطالعه میکنن. ما حتی در پارک زرنگار که بودیم ضمن نمایشگاه کتاب یک مرکز مطالعه هم اونجا تنظیم کرده بودیم. ماشاءالله. تعداد از دوستا و جوانان هموطنان عزیز ما میامدن اونجا مطالعه میکردن و حالا اونجا کتابخانه ریاست انتشارات کتب بیهقی است. اونجا یک موقعیت تنظیم شده به خاطر مطالعه. مثلا دوستایی که علاقه‌مندی دارن میشه که اونجا میشینن گلاس چای هم نوش جان میکنن و چند دقیقه مطالعه میکنن باز میرن. ماشاءالله. اینمی همه وقتی ادامه داره یا تنها میره روزایی که نمایشگاه برگزار شده؟ خب بر روزهای نمایشگاه هم است. خب همیشه وقت فرصت است. کتابخانه و کسایی که اگر علاقه‌مند باشن میتونن که مراجعه بکنن مطالعه بکنن. گپی کلان است. کاری صاحب وقت نمیگیره. ما همینجا دوستارم یک پرسان میکنیم تا که چون یک صحبت کنم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی؟ الحمدلله. صبحتان بخیر. عاقبت بخیر. خدا کنه صحتمند باشی. زنده باشین شما هم برای ما یک کمی معلومات درباره نمایشگاه بده دیگه. ما معلومات بیشتر ندارم. ما یکی از تماشاگرای ماندگار هستم دیگه. لذت میبرم از فضایی که جای کتاب باشه. او دیگه آمده میبینی. ماشاءالله ماشاءالله. نامتان برای دوستا که نام حبیب الله است. حبیب الله خان، چی فکر میکنه و چی احساس داری که تو نمایشگاه برگزار میشه تا چی حد مثیر و مثبت تمام میشه؟ به شکی خیر است. چون شمع از پی علم باید گداخت که به علم نتوان خدا را شناخت. و در این زمینه باید کسایی که تلاش میکنن زحمت میکشن خداوند خیر عظیم اجر پاداش عظیم نصیبشان کنه. به شک موثر است. مهم است دیگه. بله. برای جوانا هم تو پیام کوتاهتان چی است؟ ماه مبارک رمضان محمد پردا بخیر ماه مبارک رمضان است. چقدر مهم است که ما و شما دیگه قرآن شریف مطالعه کنیم که خداوند ما و شما را ثواب بده و هم از لحاظ بخی که مطالعه شود چقدر مهم است. به شک ماه مبارک رمضان هم در حال رسیدن است و باید ما و شما از ماه حلول رمضان آگاهی داشته باشیم که ماه مبارک رمضان چگونه یک ماه است و چگونه یک عبادت باید داشته باشیم. بله. و باید قلبا روحا روزه بگیریم و عبادت الله را بکنیم. به جوانان پیام ما است که خداوند جوانان را موفق داشته باشه دیگه. همیشه کوشش کنن که راه درست، راه علم، راه پیشرفت سعادت دنیا و آخرت را جستجو کنن. تشکر.
خیر ببینی. سلامت نظر باشین. نیک داری، روز خوش داشته با عزت باشی. باشین شما. خیر ببینی. ډیر زیاته مننه دوستان راغلي دي که څم ډیر زیات سهار وختي دی ولې ما فکر وکړ چې دوی خپله غرفې والا دي بیا هم راغلي وو د دې دپاره چې وایي موږ یو څو دقیقې خپل هغه د کتاب سره د مطالعې سره مینه چې موږ لرو غواړو چې هغه خړوبه کړو که څه هم دوستان اوس ډېر سهار وختي دی مصروفه دي وروره که ستړی مس یو سهار دی په خیر سلام علیکم لږ کیمرې خواته وګورئ ښه راغلاست درته وایو ښه په خیر ساتم ډېره ښه ده زیاته مننه ملي تلویزیون څخه دا شیبه تاسو په لایو شکل باندې دوستان ګورو نوم مو راته ووایاست نوم مې احمدالله ده او احمد دلته الله د خان. مستقبل کتابخانې مسؤل یم ډېره همدا پوښتنه مې کوله چې تاسو د کمې کتابخانې مربوط یاست تا ډېره تیزه وویل یو بیا هم دوستانو ته ووایه چې څو ملګري یاست او څو ورځې کېږي نمایشګاه کې له کمې کتابخانې یاست موږ د مستقبل کتابخانې یو او دلته تقریبا 3 ورځې کېږي چې د نمایشګاه دایره شوې ده 2 ورځې نور هم دوام لري ډېره لا ډېره لا او تاسې کتابونه عموما دي یا زیاتره مو دیني کتابونه دا ځلې نمایش ته وړاندې اصلا نمایشګاه خو د قرآن کریم نو موږ زیاتره کوشش کړی چې روزي مې هم د دیني کتابونه راوړي دي نو همدا کتابونه دي زیاتره تفسیرونه او دیني کتابونه هم زیات راوړي دي نور بخښو کې نشته ستاسې کتابخانه کمې ځانګړتیاوې لري یعنې هغه کسان چې غواړي ستاسې کتابخانې ته مراجعه وکړي د تخفیف په لحاظ باندې د مطالعې په لحاظ باندې څو لنډې خبرې ولرم نو موږ اصلا دا کتاب هغه څه ده موږ د نمایشګاه لپاره 10% تخفیف اعلان کړی ده نو خپل کتابونه چې کوم کتابونه دي په ارزانه بیه ورکوو او موږ دا تقریبا 200 عنوانه کتابونه مختلف چاپ کړي دي چې هغه کې پښتو دیني او هر بخش کتابونه شته ده ان شاء الله دوستان ورځ په ورځ د مطالعې شوق یې زیات کېږي که خدای مه کړي ټیټېږي ځکه نن سبا ټولنیزې رسنۍ د یو ډول مثبت اغېزې پر مطالعې ولاس دغسې د نمایشګاهګانې د هغه دایر چې نندارتونونه وسي نو د خلکو شوق په مطالعې سره ډېرېږي او الحمدلله مخکې نه اوس ډېر ښه سوی ده خلک مخکې هر تناب خپل بخش کتابونه ویلې اوس هر بخش کې خلک زیاتر کتابونه پسې راځي لکه نن ګورئ دغه ته بیروبار د خلک زیاتر کتابو کله هم څه وختي ده ډېر زیات وختي هو تر اوسه خو وخته ده رښتیا هم یخ هم ده نو خلک بیا هم راځي شکر د مطالعې د خلک زنده اوسي له تخفیف مو ډېره زیاته مننه دوستانو له تاسې نه ډېره زیاته مننه دلته یو قاري صاحب هم راغلی د فکر کوم چې دوی سلام علیکم قاری صاحب سلام علیکم جور بخیر خوب هستین جور هستی پشتو صحبت کردم میتونی یا داری فارسی خب خواستی قاری صاحب به خاطر چی آمدی امروز به خاطر بسیار وقت است دیگه برای دوستا کمی خودت معرفی که ما 1 دقیقه لایو وقت داریم دیگه اولوی خیر خواستم آمدیم که یک چند جلد کتاب از اینجا هدیه کنیم و مطالعه بکنیم و چقدر مهم است که ماه مبارک رمضان آمده جوانا مطالعه دینی داشته باشه خصوصا قرآن شریف بخونه دیگه بله ما هم چند جلد کتابای حدیث کار داشتیم به مو خاطر آمدیم چون اینجا بازار خوانده شده است و شاید تخفیف هم باشه به می خاطر و در ضمن از که الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را برای ما روان کرده از بهترین کتاب اگر ما کتاب را مطالعه داشته باشیم هر حرفش 10 حسنه است باز در ماه مبارک رمضان 70 حسنه داره که امانا بزرگترین حسنه است بزرگترین وقت است بزرگترین اجر است که ما از استفاده بکنیم علل خصوص که ما الحمدلله افغانستان سرزمین اسلامی است و مسلمان پرور است و مجاهد بوده است و جوانای این سرزمین کتاب‌های دینی را بخوانند هم در ضمن از که معلومات دینیشون اضافه میشه در ضمن از که بعد معنویش همانا ثواب است خداوند ثواب میده الله سبحانه و تعالی در دنیا قاری صاحب تشکر برای ما وقت دادید فرصت ما کم است اگر این صحبت‌هایتان ماشاءالله بسیار شیرین است الله عزت روز خوش داشته باشه آصف جان صدایت دارم گزارش خیلی خوب بود خیلی خوشحال شدم که چون این نمایشگاهی برگزار میشه که به خاطر فرهنگ مطالعه و نهادینه آصف جان از شما از نومان جان و از هم همکارات تشکری میکنیم از شما از نومان جان و از هم همکارات تشکری میکنیم برای ما وقت فرصت داره امروز هوا دیگه بخی ما میگم روزی برپ است دیگه بازم تشکر که برای ما وقت داده فرصت داده امروز به خاطر نمایشگاه قرآن شریف و کتاب که از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بوده ما آمدم دیگه دمی صبحی وقت دیگه یک کمی معلومات برای شما و برای همه دوستا دادم خدا کنه که دیگه دوستا هم با ماه مبارک رمضان از هر لحاظ آمادگی بگیره و داشته باشه انشالله خیلی سپاسگزار هستم عیسی محمد قلمیار همکار خوب ما که از سطح شهر کابل از نمایشگاه کتاب و قرآن شما گزارش دادن خیلی سپاسگزار هستم با امید همکاری‌های بیشتره
تشکر له دوستانو له تاسې ټولو چې همیشه د سلام سهار مو نیکمرغه د خپرونې له طریقه څخه زموږ سهارنی لایف راپور ګوري که څه هم نن هوا سړه وله او په سټوډیو کې هم وخت و فرصت کم ولو خو بیا هم له همکارانو ډېرې زیاته مننه چې فرصت و چانس یې موږ ته راکړئ را روانه روژه چې د برکتونو میاشت ده دا فرصت او دا طلایي چانس ته لاسه مه ورکوئ د قرآن عظیم الشان مطالعه وکړئ حفظ یې کوئ ویې وایاست تر څو هم ثواب هم خورما ښه او رنګینه ورځ ولرئ